ګرانو شاګردانو تختې ته تخته دې شوه تخته چا وړي عجیبه کار دی دغه دی استاده هغه تخته نه وه د مکتب هغه ماما وړې ده هغه د ولي بندۍ ته ایښې ده په ټوله پرې اوبه ورکوي معلم صاحب مکتبونه رخصت شوي دي تخته باندې څوک څه کوي هغې مې وړه کور ته دغه دی غوږم دې خلاړک نه وګوره دې لیپ کې دا چې کوي ما دا دی د ګریوان دی زه پیاله اوس داخل شوی عجیبه کار دی د کلي مکتب دی یو تر تصمیم ګیری دی میز کې ځوان دی او دا بل وګوره خلاړک ورکوټې ده خو د خیر دی څه به وکړو درس به شروع کړم خو تخته خو نشته یو څو د سوال جواب دی یعنې سوال به زه کوم جواب به یې تاسو راکوئ ښه استاده ښه نو دا اول سوال چا نه وکړمه تاسو دا ویلی شئ چې د میخ څو خپې دي دې ته وګوره د دې سوال جواب خو یو خفقه هم ویلی شي خو ځکه خو ما دا پخپله همداستانه وکړه که نه خادمه دغه خلاړکه یوه پوښتنه کړله د دنیا مشهورو جنګونو نومونه راته ووایه ما ته مې مور ویلې ښه وایي بار به د کور خبرې نه کوې مکتب کې دا به خبرې دې دې په ګل کې ساړ دی خو دا خبره پرېږده کش 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 سپین ګیریا معلم صاحب موږ به جوابونه درکوو یو پوښتنه درنه زه کوم د هغې جواب به راکړي ستا سوال به څه شی ویې وایه مې درکومه دا دومره تعلیم ما چې دپاره کړې ښه ته ما ته دا ووایه چې په انګلیسي کې ایم ګوینګ څه شي ته وایي دا ته څه وې ایم ګوینګ زه ځم ته ځې ها هسې زه ځم ولا ګرانه لاړ شي زما د سوال جواب چې در کړی نه وي که تا خو مانه ختم هم واخیستو نو جواب ورکړه که نه هو دته ګوره لاړ نه شي دنه جواب یې نه دی درکړی ولا ګرانه ختم هم ووایي څه نه واخلي هر وخت رانه موږ نه همداسې پوښتنې کوي دوه ټکي سبق یې موږ ته ویلی نه دی اوس زما لاړ نه شي که نه لاړ نه شي ستاسو خو ماغزه کار نه کوي زما خبره یې ولې په غور واورئ په دې خلاصو غوږونې واورئ ښه بیا خو څه شی دې معنا دا ده I'm going معنا چې زه ځم I'm going زه ځم دی په انګلیس کې چې تا I'm going ویلی I'm going پښتو کې وایي چې زه ځم ته څه نه وایې ویلی سلې پرېږدمه موږ ویلې کنې ته موږ نه ځې نه که نه تا خو نو ولې ځم د دې سوال جواب دا دی خبره دا ده اوس زم ستړی شم په ولاړه ډېر ستړی شم د نن دپاره همدومره سبق بس دی او د خیر سره سبا چې راځو نو تاسو نه به زه نورې پوښتنې کوم بیا به نور سبق تاسو کوم څنګه صحیح ده ما ستا په جوابونو خیرات ته خیرات ته منظور